د ستروسو د کڼ ناروغي، د هغې تشخیص او کنټرول. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، نننی پروګرام موږ تاسو ته د ستروسو د کڼ ناروغۍ باندې جوړ کړی دی. نو په دغه پروګرام کې به تاسو وګورئ چې تاسو څنګه کولی شئ د کڼ ناروغي په خپلو باغونو کې تشخیص کړئ، او همدارنګه څنګه کولی شئ چې خپل باغونه یا خپلې ونې د کڼ د ناروغۍ د اخته کېدو نه وساتئ، او ترڅنګ یې تاسو به وګورئ که چیرې احیانا ستاسو کومې ونې د کڼ په ناروغۍ باندې اخته وي، نو څنګه کولی شئ تاسو د هغې علاج وکړئ او خپلې ونې د مړه کېدو او یا د وچېدو نه وساتئ. هغه ونه چې په دې ناروغۍ باندې اخته وي د هغې پاڼې زیړیږي، پاڼې رارژېږي او ونه د پاسه راوچېږي. که چیرې په دې تصویر کې تاسو وګورئ نو ښي لاسه بوټی چې دی هغه صحتمند دی او چپ لاسه کوم بوټی چې دی دا د کڼ په ناروغۍ باندې اخته دی. ښه، اوس راځو د دواړو نیالګیو تنې د نږدې نه ګورو. نو تاسو به وګورئ هغه نیالګی چې ښي لاس ته و چې صحتمند و د هغې تنه جوړه ده، او هغه نیالګی چې چپ لاس ته دی د دې تنه تاسو وګورئ چې د کڼ په ناروغۍ اخته ده. کله چې د کومې ونې تنه په دې ناروغۍ باندې اخته شي نو د ونې په تنه کې یعنې په ډډ کې یو درزي او د هغه درز څخه کڼ راوځي. په کڼ باندې اخته شوی پوټکی کلکېږي، وچېږي او بالاخره د تنې څخه راجلا کېږي. په دې تصویر کې چې تاسو کوم بوټی ګورئ دا هماغه بوټی دی چې تاسو په تیرو دوه تصویرونو کې هم ولیده. نو دغه بوټی زموږ نه په دې وجه باندې وچ شو چې دې بوټي ته به اوبه ډنډېدلې او د اندازې څخه زیاتې اوبه ورکول کېدې. د هغې څخه وروسته موږ په خپل یو بل باغ کې یو بل بوټی ولیدلو چې پاڼې مړاوې کېدلې او ډېر په چټکۍ سره داسې ښکاره کېدلو چې بوټی نور وچېږي. نو هم لیدل چې بالاخره دغه بوټی هم د کڼ په ناروغۍ باندې اخته و او هلته مو لیدل چې تنه یې په کڼ باندې اخته ده او بوټی ورو ورو د وچېدو طرف ته روان و، او بالاخره د دې نه مخکې چې موږ د هغې تداوي وکړو بوټی زموږ څخه وچ شو او د منځه لاړه. ورپسې په همدې باغ کې زموږ نه 2-3 بوټي نور وچ شول په هغې کال باندې، خو دا داسې وخت و چې موږ پخپله هم په دې نه پوهېدلو چې د کڼ ناروغي په کومو طریقو سره په مؤثر ډول سره کنټرول کړو. بله ورځ موږ ولیدل چې په ملي کلیکسون کې ځینې ونې په د کڼ په ناروغۍ باندې اخته دي، خو خوشبختانه دا داسې وخت و چې په دې وخت کې موږ د کڼ د ناروغۍ په تداوي باندې پوه شوي وو او هم کولی شول چې دغه مرض په دې ونو کې را کنټرول کړو. که چیرې په کومه ونه کې د کڼ ناروغي کنټرول شي نو هغه پوټکی چې د کڼ په ناروغۍ باندې اخته و هغه د تنې څخه جلا کېږي. ښه، په دغه نیالګي کې هم تاسو ګورئ چې دا نیالګی د کڼ ناروغۍ وهلی دی او د یو اړخ څخه یې وهلی دی، یعنې ټوله ونه نه ده تخریب شوې، خو یو څنګ یا یو بغل د ونې تخریب شوی دی او تقریبا اثرات د ونې تر نیمایي پورې په دغه څانګو کې لیدل کېږي چې د څانګو کومې برخې چې د کڼ ناروغۍ وهلې دي د هغې پوستکی هم د منځه تللی دی، پوستکی لړولی دی او بېرته کوم ځایونه چې زخمي وو نو هغوی بېرته کوشش کړی چې ځان بېرته ورغوي او ځان جوړ کړي. یوازې غټې ونې د کڼ په ناروغۍ نه اخته کېږي، بلکې که چیرې شرایط ورته برابر وي په قوریو کې یعنې په نرسریو کې نیالګي هم د کڼ په ناروغۍ باندې اخته کېږي، خو تاسو باید کوشش وکړئ چې هیڅ کله هم کڼ وهلي یعنې د کڼ په ناروغۍ باندې اخته نیالګي د خپلو باغونو دپاره وانخلئ. د ستروسو ځینې باغدارانو شکایت کولو چې د دوی ونې په باغونو کې وچېږي. هغه ونې موږ د نږدې نه ولیدلې او اکثره یې د کڼ په ناروغۍ باندې اخته وي نو ځکه وچېدې. دغه ونه چې تاسو ګورئ د کڼ مرض وهلې ده، وچه شوې ده. که چیرې د کڼ مرض باندې اخته ونې تاسو وګورئ نو د هغې پاڼې رژېدلي او همدارنګه دغه تنکۍ څانګې وچې شوي او ونه د پاسه راوچېږي. دغه ونه موږ راوسپړله او په دې کې مو لیدل چې تنه یې تخریب شوې ده، یعنې د کڼ ناروغۍ وهلې ده او تنه یې که چیرې تاسو وګورئ نو پوستکی یې د منځه تللی دی. په همدې باغ کې مې یوه بله ونه ولیدله چې د هغې وضعیت هم خراب و، یعنې ځینې پاڼې توی شوې وې او همدارنګه ځینې څانګې هم پکې وچې ښکاره کېدې. که څه هم د بره کوم علایم پکې نه ښکاره کېدل، خو کله هم چې د ونې بیخ راوسپړلو تاسو هم ګورئ چې د ونې پوستکی یعنې په بیخ کې د ونې پوستکی چې دی هغه نسواري شوی دی، یعنې د منځه تللی دی. نو دغه ونه هم د کڼ ناروغۍ وهلې وه. په یو څو نورو باغونو کې هم موږ ځینې ونې ولیدلې چې هغه هم د کڼ په ناروغۍ باندې اخته وي او د منځه تللې وي، او علت یې هم دا ده چې دغه ونو ته په غیر فني شکل سره د اندازې نه زیاتې اوبه ورکول کېږي او همدارنګه اوبه د ونو د تنو سره په تماس کې کېږي چې له امله یې ونې د کڼ په ناروغۍ باندې اخته کېږي.
که چیرې غواړئ چې ونې د کڼ په ناروغۍ باندې اخته نه شي نو بوټو ته باید تر اندازې زیاتې اوبه ورنکړی شي او همدارنګه اوبه باید دغه بوټو ته ډنډ نه شي او تر څنګ یې اوبه باید د بوټو د تنو سره تماس پیدا نه کړي. بله دا چې نیالګي باید په کندو کې ډېر ژور ښخ نه کړی شي او همدارنګه د نیالګي پیوندي ساحه باید د ځمکې نه 15 یا 20 سانتي لوړه وي. دا هم د مالټو یو باغ دی او بیا د دې باغدار هم راځي او شکایت کوي چې ولا زما 7 کلن 8 کلن بوټي دی میوه نه نیسي. نو دا رقم بوټي به څنګه میوه ونیسي؟ د دې د اوبو سیستم ته وګورئ، د دې بوټي حالت ته وګورئ، د هرزه وښو ته وګورئ، په دې باغونو کې د انټرکراپ ته وګورئ که غنم جوار او یا د نور بانجان او د نور نباتات کرلي. نو که چیرې موږ او تاسې خپله باغداري د نورو خلکو سره مقایسه کړو بیا تاسو ته معلومات کېږي چې ولې زموږ باغونه میوه نه نیسي. د نورو خلکو باغونه چې ښه میوه نیسي هغوی د باغ چې کوم ضرورتونه یې هغه ټول پوره کړي، ځمکه ورته ښه برابره کړي، نیالګي په هغه درستو طریقو سره کښېنوي، په خپلو باغونو کې غلط انټرکراپ نه کوي لکه غنم جوار او ګني او دا شیان چې موږ او تاسې دلته کرو، او نیالګي چې څومره سرې ته ضرورت ولري، څومره اندازه اوبو ته ضرورت ولري، د هغې امراض او آفات او هر څه په وخت سره کنټرولوي. نو بیا په هغه وخت کې د دوی نیالګي ښه میوه تولیدوي. داسې نه وي لکه زموږ غوندې چې په دغه شرقي زون کې د څه رقم باغداري کوو چې باغداري هم د شرقي زون ده او تم هم ترې نه د امریکې د باغونو ده. که احیانا کومه ونه د کڼ په ناروغۍ باندې اخته وه او هغه تاسې تشخیص کړه چې دا د کڼ په ناروغۍ اخته ده او غواړئ چې د هغې علاج وکړئ، نو د تنې شاوخوا خاوره باید پاکه شي، یعنې تنه باید رالوڅه شي او یو څه پاکه شي او د هغې نه وروسته سیستمیک فنجیسایډ په همدې تنه باندې برس کړی شي تر څو دغه ونه صحت پیدا کړي. سیستمیک فنجیسایډونه خو ډېر دي، خو هغه چې دلته پیدا کیږي او هغه د ستروسو د کڼ د ناروغۍ دپاره ښه نتیجه ورکوي، نو هغه د ایلیټ په نوم باندې سیستمیک فنجیسایډ دی او همدارنګه د ریډومیل ګولډ په نوم باندې سیستمیک فنجیسایډ دی. که ایلیټ فنجیسایډ هم پیدا کړو او یا هم ریډومیل ګولډ پیدا کړو نو د دې به 300 ګرامه وتلی او هغه به په 1 لیټر اوبو کې ښه حل کوي. اوس د تیار شوي محلول په ذریعه باندې د همدې نبات ټوله تنه برس کوو، یوازې هغه ساحه نه چې هغه زخمي وه بلکې دغه روغه تنه هم چې ده، یعنې پورته که چېرې تاسو وګورئ د نبات تنه روغه ده خو هغه هم موږ برس کوو. هغه په دې خاطر باندې چې دغه فنګس وژونکي د همدې تنې د لارې نه جذبېږي او د نبات نورو برخو ته هم رسېږي، دا ریښو ته هم رسېږي، یا تا که د نبات په پورته ساحو کې همدې د ګموسس کوم اثرات وي نو هغه به هم د منځه وړي. د دې ترڅنګ کولی شئ چې د همدې سیستمیک فنګس وژونکو رقیق محلول جوړ کړئ او هغه په ونو باندې وشیندئ، ځکه چې دغه فنګس وژونکي د پاڼو د لارې نه هم جذبېږي او تنې او ریښو او نورو برخو د نبات ته رسېږي، خصوصا په هغه وخت کې چې کله زموږ نیالګي په نرسریو کې د ګموس یا د کڼ په ناروغۍ باندې اخته وي، نو ښه طریقه یې دا ده چې موږ د همدې دواګانو د دواپاشۍ نه کار واخلو، یعنې په پاڼو باندې وشیندو، ځکه په نرسریو کې بیا دا ډېره سخته ده چې د نرسري هر بوټی جدا جدا د هغې تنه د برس په ذریعه باندې برس کړو یا دا دوا بیورو. که غواړئ چې نیالګي د کڼ په ناروغۍ باندې اخته نه شي نو دغه نقطو ته باید تاسو پاملرنه وکړئ. په مقاومو نیله بوټو باندې پیوندي نیالګي واخلئ، په کڼ اخته نیالګي هېڅکله هم مه اخلئ او کوم نیالګی چې اخلئ هغه باید کم تر کمه د ځمکې نه 15 سانتي پورته پیوند شوی او نیالګي چې کله کېنوئ نو ژورې مه ښخوئ. نیالګیو ته تر اندازې زیاتې اوبه مه ورکوئ او په باغ کې د اوبو د ډنډېدو مخنیوی وکړئ. غلط نباتات یعنې غلط انټرکراپ په خپلو باغونو کې مه کرئ. باغ همیشه پاک ساتئ، ونې تندرستې ساتئ، یعنې وخت په وخت هغې ته سره او اوبه او نور غذایي مواد باید ورکړل شي. وخت په وخت د باغ څخه باید لیدنه وشي، که چیرې د کڼ ناروغي پکې موجوده وي نو په هماغه وخت باندې باید د دې علاج وشي او د نیالګیو تنې کولی شي چې د بورډو ملهم په واسطه سپینې کړئ چې د کڼ د ناروغۍ د واقع کېدو مخنیوی وکړي. موږ خپل پوره کوشش کړی دی چې په دې ویډیو کې د ستروس او د کڼ ناروغۍ په اړه کافي معلومات ځای په ځای کړو، خو بیا هم که ځینې دوستان اضافي معلومات ته ضرورت لري هغوی کولی شي چې موږ سره اړیکه ونیسي.